بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه مو په خیر وي. راځو نن د مایکروسافت اکسس 14 درس ته، دا چې د سلیکټ ډیلیټ او همدارنګه څو سمیشن و او ډیویژن و منفي و څو سام بیزیک یعنی هغه ساده عملیې وي، دا باندې بحث وکړي. ویر و او همدارنګه پر هغه باندې مې عملي کارونو مثالونه باندې هم تمرکز وکړي. نن راځو د هغوی د جملې څخه چې سلیکټ په واسطه باندې ترسره کیږي، پرام کې ورډ هم پکښې کارول کیږي. راځو یو کوچنی پروجیکټ موږ لرو، مثال هم ورته ویلی سو، پروجیکټ هم ورته ویلی سو، د عملي کار دپاره نور نظرونه پکښې شریک کړئ، دا هم ورته ویلی سو چې خپل فکر پر وکړئ، نور د دې ښه عملیې پکښې اجرا کړئ. هغه دا دی چې یو کوچنی جدول موږ جوړوو. لومړی راځو ام اس اکسس راخلاصوو، بلانک ډیسکټاپ ډیټابیس انتخابوو. دلته به یو کوچنی نوم ورکړو، فرض کړه د بی بی آر په نامه باندې. په عادي ډول جوړ شوی ټیبل باندې کنټرول ډبلیو جبان کریټ ټیبل ته راځو، ټیبل ډیزاین ته راځو. په دې ځای کې لیکو لومړی آیډي ده چې د آوټ نمبر څخه استفاده کوي، وبخښئ آیډي ده چې د آوټ نمبر څخه دغه کوي استفاده کوي. دلته راځو فرض کړه اول به لومړی مثال واضح کړو. مثال چې جوړوو، په دواخانه کې کار کوو، په شرکت کې کار کوو، په دکان کې کار کوو، په هر ځای کې د هر کاروبار دپاره درته وایم. یو مجموعي مثال درته لیکم، نور تاسو د ځان دپاره ډیزاین کړئ. زه فرض کړه دلته چې لرم آیډي یعنی نمبر لرم، یوه شمېره، دومه، درېیمه، څلورمه شمېره لرم. دلته لیکمه چې آیټم آیټم نیم یعنی چې شمېره واخیستې، دلته به شارټ ټکس کم، دلته به ورته ووایم چې آیټم نیم دلته کوانټي یعنی څو دانې سلو، دا به نمبر راواخم او دلته به ورته ولیکم چې پرایس به کرنسي کم. بس دغه څلور شیان دي. راځو دې ته ټیبل 1 نوم ورکوو او کې نور کوو. راځو ټیبل 1 راخلاصوو. په ټیبل 1 کې ورته لیکم چې فرض کړه آیټم نیم چې دی، دلته به ورته لیکم چې لیپټاپ، چې شي لیپټاپونه مې راواخیستل، کمپیوټران دي، څو دانې؟ 10 دانې مې راواخیستل. 10 دانې دانه په 1000 افغانۍ مې راواخیستې، فرض کړه. اوس نو دا شیان خو ما دا دې راواخیستل، اوس زه راځم و دې ته حساب کوم. دا وبخښئ کوانټیټي څو دانې دي؟ 10 دانې دي. زه راځم دا ټیبل خو زه دا کوچنی جدول لرم، ځان ته یو دی سیستم جوړوم چې هر څو شیان چې ما راواخیستل، لیپټاپ دی، سی پي اوګانې دي، موسونه دي، دغه رقم کوچني موبایلان دي، وای فای دي، چارجران دي، چیش دي، ټولنیز رااخم، فقط دلته نوم لیکم، په دې ځای کې هغه د دوی تعداد لیکم، دلته پی دانه پیسې لیکم. پی دانه چې مې ولیکل، د دې څخه وروسته زه غواړم چې د خپل شرکت دپاره مې اتومات ټوټل هم راوځي، اتومات کرایه څونه پر ځي، ټکس څونه پر ځي، او همدارنګه زما د دکان کرایه څونه پر ځي، او څو فیصدي ګټه زه پر اچوم. دا ټول راواخلي د زموږ د پرایس یا د نرخ یا د ټوټل سره یو ځای کې اتومات یې راوباسي، نور دې ته ضرورت نه وي. نن راځو پر دې باندې بحث کوو څنګه کولی شو چې داسې یو سیستم ځان ته ډیزاین کړو. کنټرول ډبلیو به ووهم، بند وکړم، رابسم کریټ ته، دلته کویري ډیزاین ته. دا د چیش په واسطه موږ کوو؟ د کویري په واسطه. کویري اوله ورځ موږ داسې ته ویلي وو چې د کویري تعریف غوښتنه ده، هره غوښتنه چې ته کوې د سیستم څخه د کویري په واسطه ترسره کېږي. اس کیو ایل ډیزاین ته راځو، دلته لیکو سلیکټ، چې شي سلیکټ، دلته به ولیکم چې آیډي آیټم نیم، چې شي آیډي آیټم نیم، او د هغه څخه وروسته بیا چې شي بیا کوانټي راواخه، او بیا هم چې راواخه پرایس. دا خو زموږ ټیبل راواخیستل سو. اوس به ورته ولیکم چې کوانټي ضرب که په پرایس کې اس ټوټل. دې کیوري موږ ته څه شي په لاس راکړل؟ دې موږ ته زموږ په ټیبل کې د
ټوټل په نامه یو کالم ور اضافه کړي چې موږ 10 کمپیوټران دانه په 1000 افغانۍ رانیولي وو موږ دلته مجموعه راته راویسته چې ټولې پیسې دي د کمپیوټرانو د 10,000 افغانۍ کېږي دا به راته راوځي بیا به کومه ورکړو دوم واري اوس زه ورته لیکم چې زموږ په 10,000 افغانۍ کې 5% یا زه همدغه ایله کوه 5% خیر خو بحث به پر وکړو 5% ټکس کاټېږي 5% مې د لارې کرایه ده 5% دوکان چې دی کرایه ده دا شیان دي دا خو باید د دوی پر نرخ باندې ولویږي که چیرې ته دلته ولیکې چې دا وارې ولیکې چې ټوټل راواخه ضرب یې په چیز کې که ضرب یې په 15 کې که تقسیم یې پر 100 کې دا معنا چې ټوټل ضرب 15 تقسیم پر 100 په 100 کې 15 روپۍ زموږ د پر چی باندې ځي دلته به ولیکې چې اس ټکس دا زموږ څه چې اخیستل کېږي ټکس اخیستل کېږي یعنی په 100 کې 15 روپۍ بیا په د هر شي په ګټه کې په مصارفو کې او د موږ کاروبار کې په شرکت کې په 100 روپۍ پنجۍ چې راځي شاروالي راځي بیا به ولیکې چې ټوټل ضرب که په چیز کې ټوټل ضرب 15 تقسیم پر 100 دا بیا چې دی از شاپ یعنی د شاپ یا د دکان کرایه ده په 100 کې 15 روپۍ د دکان کرایه ده چې هغه په 1000 کې څو کېږي 50 روپۍ کېږي په 10,000 کې 1500 افغانۍ کېږي سر په خلاص ان شاء الله دا هغه څخه وروسته راځو بل چې پرېږدو بل یې پرېږدو لومړی دلته اوس چې راولو دلته راولو چې ټوټل به راواخو اول به راواخو دا خو ګرین ټوټل به راوباسه ګرین ټوټل داسې چې اوس نو په 1000 روپۍ مې دانه راوستلی دي په 1000 روپۍ کې 15 روپۍ دغه راڅخې ښاروالي راڅخې 15 روپۍ د دوکان کرایه راڅخې دا و دا به زه راولاړ سم پر کوانټیټي به پر پرایس به ورسره جمع کړم چې بیا څو کېږي هلته خو مې لومړی ټوټل راویستي چې 10,000 کېږي اوس به ورته ووایم چې ټوټل جمع ټکس چې جمع ټکس جمع شاپ دا خو مصارف چې پراله از چې از ګرین ټوټل فرض کا ګرین ټوټل دا مې د ګرین ټوټل په نامه سو اوس نو موږ ته چې راووتله موږ ته ټکس راووتی ټوټل نرخ مې چې د شرکت مې راواخیستل راووتله فیصدي د ټکس و فیصدي د دوکان کرایه مې پر واچوله هغه مې بیا راویستله چې ټوټل ګرین ټوټل ګرین په بالا څه اوسي داسې اوس نو زه دلته ورته وایم چې ماته نو اوس زه نه پوهېږم چې دانه په څو تمامېږي بیا به راولاړ سه ورته به لیکې چې ګرین ټوټل تقسیم پر کوانټي باندې کوانټي از چې پیر آیټم ایکسپنس دلته به راولاړ سم وبه لیکم چې فرام ټیبل چې دا ټوله د ټیبل 1 څخه دي ټیبل 1 دي چې سلیکټ انتخاب یې کړه آی ډي آیټم نیم کوانټي پرایس دا خو زموږ د ټیبل کالمونه دي بیا مې ورته دي چې کوانټي یعنې تعداد راواخه په نرخ کې ضرب کړه د ټوټل په حیث باندې دا زموږ جمله راویستله چې څو سودا موږ کړې ده بیا مې ورته ویل چې ټوټل ضرب 15 تقسیم پر 100 کړه یعنې په 100 کې 15 روپۍ مالیه راځي د ټکس په واسطه په ډول باندې دا راته راوباسه یعنې چې زموږ په قلم کې څو قدر ټکس راغلی او بیا مې ورته ویل چې ټوټل راواخه ضرب 15 تقسیم پر 100 یې کړه د شاپ کرایه د دوکان کرایه ده دغه څخه وروسته دوکان کرایه او ټکس دواړه باید موږ پر نرخ باندې واچوو چې ټوټل جمع ټکس جمع شاپ دا درې سره مې جمع کړل د ګرین ټوټل په ډول باندې دا زموږ هغه مجموعي قیمت راویستي چې څونه اندازه پر قلم باندې څو پیسې زموږ څخه ولاړې اوس نو څونه پیسې چې د دوکان کرایه هم پر واچول سو همدارنګه کرایه هغه ټکس هم پر واچول سو هغه راخو د دانګي دغه نرخ راباسو چې دانه موږ ته بیرته په څو تمامېږي دا راخو ګرین ټوټل تقسیم پر تعداد باندې کوو دغه جنس نو به پیر آیټم سي اوس راځو کنټرول ډبلیو وهو دلته پر خپله کیوري باندې ډبل کلیک کوو کله چې مې ډبل کلیک وکړئ لومړی لیپټاپ موږ لرو 10 دانې دي څو دانې کېږي دانه په 1000 افغانۍ دي اوس راځو ټوټل قیمت یې 10,000 افغانۍ سو ټکس یې 1500 افغانۍ په دې کې کېږي او د دوکان کرایه 1500 افغانۍ کېږي چې دوی کېږي 1000 افغانۍ نو ګرین ټوټل مې څو کېږي 11,000 افغانۍ کېږي
11,000 افغانۍ ټوټل کرایه کېږي. نو 11,000 افغانۍ خو د ټولو لیپټاپونو سوله. دانه موږ ته په څو تمامېږي؟ دانه په 1100 افغانۍ تمامېږي. یعنې دانه موږ ته چې خپل شرکت ته یې رارسوو په 1100 افغانۍ تمامېږي. د دې څخه 1100 وروسته چې ته هر څومره پرېږدې هغونه کولی شې چې پر کښېږدې. اوس نو ته کولی شې چې خپله فیصدي ورته کښېږدې. ډیزاین ته کولی شې چې راسې دلته راسه کامه ورکړه ورته ولیکه چې څه شي دلته ورته ولیکه چې فیر آیټم راواخه EXP راواخه په څو کې ضرب که په 10 تقسیم پر 100 یعنی په 100 کې 10 روپۍ ته پر ګټې به دې کې دا چې دې ضرب کله اوس دلته ولیکه چې our expensive دا به چیرې سي ستاسو قیمت به سي را به سي کنټرول W به ووایې دا به وکې کې دلته به پر دې باندې ډبل کلیک وکې. اوس نو دلته څنګه سو وبخښئ ډېر دا د اور ایکسپنسیو په نامه باید را نه ولي دا کیوري دا به د اس چې شي اس پروفیټ به راولي پروفیټ یعنې زموږ پیدا په دې کې څه ده چې موږ 10% اخو 10% چې موږ د خپل جنس څخه ګټو نو په دې کې زموږ پروفیټ یا پیدا به مې څو سي 110 افغانۍ به سي. اوس نو ته کولی شې چې 10% هم اخلې خو هغه خپل نرخ اوس معلوم کړې چې زموږ نرخ څو دی. دلته به راسې سکویل ډیزاین ته به راسې په دې ځای کې به نو اوس ورته ولیکې چې زموږ پیر آیټم EXP جمع که د چی سره جمع که د فروفیټ سره سره دلته چې دې سره جمع کړي اس د چیش په نامه اس فاینل EXP یعنی هغه فاینل حد دی کنټرول W به دا وکې کې اوس به ډبل کلیک پر دې وکې لس دانې لیپټاپ دی په 11,000 افغانۍ په 1000 افغانۍ 11,000 افغانۍ ټول شوې 500 ټیکس پکښې راغلی 500 د دکان کرایه راغله چې ټوټل 11,000 افغانۍ باندې موږ ته په دکان کې تمام سوله چې 1 روپۍ نه ګټه د نه تاوان دی. په دې کې پیر آیټم EXP که چیرې موږ دا سره وویشو یعنې دانه په 1100 افغانۍ د دې کمپیوټرانو سره ته تمام سولو ځکه په 1000 افغانۍ موږ رانیولو په 1100 افغانۍ څه کرایه سو د دکان ورڅس په 1100 افغانۍ راته تمام سو. په هر دانه کې مې ګټه 110 افغانۍ ده یعنې په هر دانه کې مې ګټه 110 افغانۍ ده. اوس که چیرې موږ ګټه و دغه نرخ په دغه نرخ بس 10% ګټه موږ څو ګټه اخو 10% اخو که چیرې موږ ورته وایو چې موږ 10% ګټه اخو نو دغه کمپیوټران موږ ته فاینل نرخ یې په 1210 افغانۍ تمامېږي ځکه په 1100 افغانۍ باندې د دکان کرایه او ټیکس پر واچو په 1100 افغانۍ تمام سو. کله چې 10% ګټه پر واچو 110 روپۍ موږ ګټه پکښې لرو نو به څو سي 1210 افغانۍ سي. د دې څخه وروسته زه بل څه راخم موس راخمه موس چې راواخیستله دانه په 50 افغانۍ لري څو دانې دي فرض کړه 20 دانې لرم 20 دانې لري دانه په 100 روپۍ دي په 50 افغانۍ دي چې دا انټرلیکل نور قیمتونه و دانګي حساب ټول اتومات ترته راباسي ستا 20 دانې موس دي په 50 افغانۍ راواخیستل چې 1000 افغانۍ سوې په 1000 افغانۍ کې د 50 روپۍ ټیکس دی او 50 روپۍ دی د دکان کرایه ده چې ټوله کېږي څو 1100 افغانۍ په 1100 افغانۍ کې دانه تا ته په 55 افغانۍ تمام سو. اوس نو ته 10% د ګټه پر اچې چې 15.5 روپۍ دی ګټه سوله په 10% کې د 15.5 روپۍ په موس کې ګټه پاتېږي چې ستا فاینل نرخ به په 18.5 روپۍ سي. دغه څخه وروسته د کیبورډ راواخیستله کیبورډز دې فرض څو دانې راواخیستله په 10 دانې دې راواخیستله په دانه په 200 افغانۍ چې دا انټرلیکل نور اتومات نرخ ټوله درته راباسي. نور دې ته ضرورت نشته چې ته خپل جنس ته حساب کوې چې څو ماته ګټه ده څو تاوان دي یعنې څه رقم کولی شو چې د خپل نرخ فیصدي راوباسو په دونه فیصدي موږ ګټه پر اچوو دونه فیصدي به مې فیصدي اخو اتومات ټول سیستم جوړ دی درته دغه رقم نور شیان رانیسې فرض که بل مې چش په کار دی موبایلز موبایلونه څو دانې راواخیستله 20 دانې دې راواخیستله دانه په 2000 افغانۍ 2000 افغانۍ چې دا انټرلیکل دانه په 2000 دی 2,40,000 ټوټل دی او 12,000 پکښې ټیکس دی 12,000 پکښې چې دکان کرایه ده او ګرین ټوټل یې 2,40,000 روپۍ سوې دانه درته په 14,200 تمام سو 1420 روپۍ دي چې شي دي پیدا ده پکښې چې په 14,500 روپۍ دانه درته تمامېږي ته به خرڅوې.
دا و زموږ د ننني درس د یو سیستم جوړونه په مایکروسافټ اکسس کې. همدارنګه راځو پر یو بل مثال باندې هم کار کوو. فرض که زه راځم یو بل ټیبل لرم، بل ټیبل مې د سرمایې دی. د څه شي دی؟ د سرمایې دی. فقط زما سرمایه ده پکښې. زه راځم راسته کلیک کوم، سکویل ډیزاین ته راځم، وبخښئ باید زه ټیبل جوړ کړم. کریډ ته راځم، پر ټیبل ډیزاین باندې کلیک کوم. دلته لیکم آی ډي نمبر دی او دلته راځم کرنسي. یا دلته څه لیکم؟ دلته به څه شی ولیکو؟ فرض که کرنسي نه لیکل کېږي، دا باید اوټ نمبر سي. او د هغه څخه وروسته ریچ لیکم، ریچ سرمایه ده. او دلته به ولیکم څه شي؟ کرنسي. کنټرول ډبلیو کوم، کنټرول ډبلیو اوکې. دلته د څه په نامه؟ د ریچ په نامه باندې ټیبل جوړوم. نو کوم یې. اوس راځم ریچ ټیبل ته ډیټا واچوم. 100 روپۍ لرم، یو ځل مې فرض که 1,00,000 روپۍ درلودې، 1,000 روپۍ لرم. اوس زه راځم د دې زکات محاسبه کوم چې پر ما باندې څو زکات راځي. فرض که شرکت لرم، په شرکت کې غټ خلک راسره دي، یا فرض که په دغه کې کار کوم، په یو داسې اداره کې کار کوم، د عشر په ادارو کې کار کوم. پلانی شرکت، پلانی ښاروالي، پلانی بازار، پلانی دکان، دوی خپله فیصدي لري، دونه فیصدي به زه نه اخلم. اوس راځو زکاتونه ټولو. زکات ټولولو دپاره راځم یو سیستم جوړوم. سیستم چې مې جوړ کړي، پر ټیبل باندې کلیک کوم، یو ځل د ده ډیزاین ته راځم. دلته به آی ډي ولیکم، دلته به نیم ولیکم، دلته به څه شی ولیکم؟ نیم به ولیکم. او دا به څه شي کوم؟ دا به شارټ ټکس کوم. او دلته به راسم ریچ به ولیکم، سرمایه به ولیکم. دا چې مو ولیکل کنټرول ډبلیو به کوم، دا به اوکې کوم. اوس راځو نیم کې څوک لرو؟ په نیم کې فرض که دغه لرو، خان شرکت دی. خان شرکت څو سرمایه لري؟ فرض که خان شرکت 1000 افغانۍ شرکت لري، یا 40,000 افغانۍ لري، چې تاسې سم سر په خلاص یې. زموږ د په روپو کې زکات 40 روپۍ راځي. اوس راځم دې ته څه جوړوم؟ دلته کریډ ته راځم، سیستم اتومات جوړوم چې د هر شرکت هغه د دوی زکات اتومات راباسي. پر ډیزاین باندې کلیک کوم، دلته راځم دا بندوم. کله چې مې بند کړل، پر دې باندې به راسته کلیک وکړم، بیا به راسم اسکویل ویو ته به راسم. دلته به ولیکم چې سلیکټ څه شي؟ سلیکټ آی ډي، او همدارنګه نیم، او همدارنګه بیا څه شي؟ ریچ سرمایه ده. اوس به بیا ورته ولیکو موږ چې راولاړ شه، ریچ راواخه ضربې په 2.5 کې تقسیم پر 100 2.5 تقسیم پر 100 په 100 روپۍ کې 2.5 روپۍ زکات کېږي. اس زکات دلته ورته ولیکه څه شي؟ زکات. فرام ریچ ټیبل، فرام ریچ ټیبل کنټرول ډبلیو به کې اوکې به کې. دلته به ولیکې چې د زکات په نامه یو کیوري ده. رابسې پر زکات کری باندې به کلیک وکړې. دلته اول نفر د خان شرکت دی، 40,000 روپۍ دي، 1000 روپۍ موږ ته څه شي کېږي؟ ځکه 40,000 کې 1000 روپۍ زکات کېږي. دوهم نفر لرو موږ څه شي دی؟ په دوهم نفر راځم د جان په نامه لرم، دی 1000 افغانۍ لري، 1000 افغانۍ لري، سینټر کې 25 روپۍ به موږ ته راورسېږي. څلورم نفر دی د بلال په نامه دی، دی 80,000 روپۍ لري. ښه ورته متوجه سئ، 80,000 روپۍ لري، سینټر دی کله 2,000 روپۍ زکات راوځي، یعنې مستقیم زکات اتومات درته راباسي. دا اوس زموږ دوې کوریانې چې د یو سیستم په توګه مې درته اجرا کړلې، ډېرې مهمې دي او ډېر تمرکز ډېر پر وکړئ تر څو پر نورې محاسبو باندې وڅېړئ. پر دغې مه څېړئ چې ما درته جوړ کړل، نور محاسبو د خپله ځانه ورته جوړې کړئ تر څو سر مو په خلاص شي چې څنګه داسې کوری موږ کولی شو ځان ته یې ډیزاین کړو. که مې ویډیو خوښه شوې ویډیو حتما د سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ خپله هم، او همدارنګه د ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو نور خلک هم ورته لاسرسی پیدا کړي، ځکه چې زموږ درسونه زینه پر زینه زیاتره پروګرامونه انشاءالله موږ دلته ورسره شریکوو. ټول پښتانه ورونه به ورڅخه برخمن اوسي. مخته مو ښه، الله مو مل شه.